الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكرم عبد وأعظم رسول، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. إله العالمين جل جلاله وعم نواله وعز اسمه ولا إله غيره، سرزما دا کامل ایمان برخ نصیب و فرمایا. ماستا سوڑان دے دا اللہ رب العزت دا مقدس کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشیدنا سورہ نساء پنزم سپارہ آیت نمبر شپږدېرشم تلاوت کو. رب العالمین دې په مالا د حق وینا کولو او بیا په هغه باندې مونږ ټول اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.
پدې آیت کریمه مبارکه کې الله رب العزت جل جلاله حقوق الله حقوق العباد بیانای. لا اول کې الله رب العزت د خپل بندګۍ کول حکم خپل بنده ته کوي. رب کائنات فرمای وعبد الله، تاسو د رب العالمین بندگی کوي، د هغه عبادت کوي. ولا تشرکو به شیئا، او دغه الله سره په هیڅ شي کې شریک مو جوړوي. الله سره نه په ذات کې شریک جوړ کې او نه ور سره په صفاتو کې شریک جوړ کې. الله رب العزت د خپل عبادت حکم کوي او د خپل توحید منلو حکم مونږ او تاسو ته فرمای، او د ځان سره د شریک نیولو نه منع فرمای چې زه وحد لا شریک ذات یم، د اولاد ورکوونکې زیم، د خوشحالی راوستونکې زیم، نعمتونو ورکوونکې زیم. د الله جل جلاله نه علاوه څوک چې کوم دی د عبادت لایق نشته. کم خلق چې وسیلې نیسي، لاړ شي او یو بزرگ یو بابا وسیله کې الله رب العزت ته، هغه یو ظاهری سبب دی، هغه باندې انسان شرک ته نه پریوزي، بلکې په هغه باندې رب العالمین حکم فرمایي وابتغوا الیه الوسیله. دغه رب العالمین طرف ته مؤمنانو وسیلی ولټوي او خپل ځان الله رب العزت ته نږدې کوي په وسیلې باندې، په نیکانو بزرگانو، په نیکو اعمالو، په انبیاو، په دې باندې چې کوم دی رب العالمین ته وسیلې جوړه کا او خپل ځان په الله رب العزت ته ورنږدې کوي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ مبارک تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی، اے معاذ رضی اللہ عنہ، تا تا پتہ دا چې په بندگانو باندې د رب العالمین څه حق ته؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مبارک جواب ورکئی، اللہ او د رسول ډیر خپويږي. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ورته او فرمایل، هغه دا چې هغه دغه الله بندگیو کې او هغه سره څوک شریک جوړ نه کی. به ورته فرمای چې تا ته پته دا چې چرت کله بندگان داسې وکي د الله بندگی کوي او دا هغه سره څوک شریک جوړ نه کی، نو بیا د بندگانو په الله باندې څه حق ته؟ د بندگانو په الله باندې حق شتا. ویسه حق دے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مبارک ورته ادبن فرمای الله او دا رسول ډیر خپويږي. حضور مبارک ورته فرمای هغه دا چې دایله عذاب ورنکي، یعنی دا سے خلق لبیا رب العالمین جنت ورکي چې دی الله بندگی کوي او هغه سره څوک شریک جوړ نکي. دا دغه خپل سره دا رب العالمین ته سر په سجده باندې کیدي، خپل تندې به صرف او صرف الله ته په سجده باندې لګي، غیر الله ته چې تندې اوله ګولو نو په دوه قسمه ده، یو قسم د تعظیم ده او یو قسم د عبادت ده. کچا خپل تندې غیر الله ته په سجده اوله ګولو، یو انسان ته اوله ګولو او یا قبر ته اوله ګولو په سجده وته پریوتو، نو ظاهرا خدا غیر الله ته سجده وکا، خو لیکن په شریعت مطهره کې د حضور مبارک په دین اسلام کې سجده تعظیمی حرام ده. کاغه یو چاته سجده وکا او تاسو نه تاسو کو چروره دا سجده دی وکا، نو دا تا به طور عبادت وکا او به طور تعظیم دی وکا، داغه ادب کې او کنه عبادت کې. نو کتا ته وی چې راځي زه خو ادب کوم، نو نا پویا دی پوی کا چې دا حرام ده، دا کار مکو. زمون په شریعت کې دا سجده تعظیمی حرام ده، او کوي چې نه زه به طور عبادت کوم دغه شان ذات ګړم څنګه چې خدای دا العیاذ بالله بیا خو مشرک ته کافر ده، د دین نه خارج ده. په حرام باندې چاته مشرک نشي وایله. کاغه ته دا تا ته وی چې رجی ما ته پته ده چې حرام ده، لیکن زه کوم، نو حرام شی د ځان د پاره حلال کړي ده، نو کافر ده. او کوی چې نه ګناه غنم
لیکن کوم نو په حرام شي باندې چاته څوک مشرک نشي ویلې. په دې خبرو باندې ځان پویوي کونډې ټولو لګولې دي ماشاءالله کنه د خدای نه خو څوک نه یریږو. خو چې کله د کونډو والا راشي یو بل ته ټلیفونونو کو بای وابډې والا رخوشي دي نو د غیر الله نه وډار شوي او د الله نه ډار شوي نو په منډه منډه راشي او خپله کونډه لړه کې نو حرام کار کې. لیکن مشرک خپلم ځان ته نه وي او بل تم نه وي ځکه حرام ده. دا الله سره شریک نیول نه دی بلکې دا حرام کار ده. نو لا اول کې الله رب العزت په دې آیت کریمه مبارکه کې بندگانو ته فرمایي چې زما عبادت کوئ او ما سره څوک شریک جوړ نه کوي. او بیا په منځ د دې آیت کې رب العالمین فرمایي چې تاسو احسان کوئ جار ذل قربا و جار الجنب. د گاونډیانو سره رشتہ دار وي او که بغیر رشتہ دار وي که پردي وي د دو سره تاسو ښېګړه کوئ احسان ور سره کوئ. او زمونږ موضوع هم نن هغه د خپل گاونډي سره لحاظ کول دي داغه سره احسان کولو باندې بیان ده. حضور مبارک په ډېرو احادیث مبارکو کې وصیت کړی دی او په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت امر کړی دی چې تاسو د خپل گاونډي سره ښه سلوک کوئ داغه خیال ساتئ. که خپلوان وي او که پردی وي که مسلمان وي او که کافر وي داغه سره به ته ښېګړه کې. په ډېر روایات په دې باب کې راغلي دي. یو څو به د هغې نه ذکر کو چې د گاونډي څونه حق دی چې مونږ او تاسو ته معلوم شي او بیا په هغې باندې مونږ او تاسو عمل وکړو. ما مخکې تاسو ته دا خبره کړې وه چې انسان په دوو شیزونو باندې کمال ته رسیږي. یو تعظیم لامر الله د الله د حکم تعظیم کول د هغې خیال ساتل. الله درته امر کړی ده چې گاونډي سره ښه سلوک کوه نو د الله د امر تعظیم وکې. او بل الشفقه علی عباد الله د الله په مخلوقات او د الله په بندگانو باندې صله رحمی کول حسن سلوک ور سره کول نو گاونډي هم په هغې کې ور شامل دی د الله په مخلوق کې او د الله په بندگانو کې. نو د هغه خیال به ساتي او د هغه سره به صله رحمی کې. یو ځل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابه کرامو نه تپوس کوي چې تاسو د زنا په باره کې څه وایئ. صحابه کرام جواب ورکوي چې حضور مبارک الله او د هغه رسول منع کړي ده. تا او دا ستا رب او زمونږ رب دا حرامه کړي ده او تر قیامته پورې حرامه ده. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته او فرمایل چې واورئ خبردار دا خبره په ذهن کې کینوئ. د لسو کسانو د لسو ښځو سره زنا کوونکې د هغه چا نه په ګناه کې کم ده چې هغه د خپل گاونډۍ سره زنا وکړي. که یو اړخ ته د خپل گاونډي سره حسن سلوک راغلی ده د هغې اجر او ثواب زیات ته خو بل اړخ ته د هغې ګنام هم بیا لسو چندو نه هم سیوا ده. بیا حضور مبارک ورته او فرمایل تاسو د غلا په باره کې څه وایئ. صحابه کرام هم هغه جواب ورکو چې الله رب العزت حرامه کړي ده او تر قیامته پورې حرامه ده. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته او فرمایل خبردار دا خبره په غوږونو کې کینوئ چې د لسو کسانو نه غلا کوونکې د هغه چا نه په ګناه کې کم ده چې کم کس د خپل ګاونډ نه غلا وکړي. د یو کس نه په ګاونډ کې غلا وکړه. حضور مبارک فرمایي ودا د هغه چا نه په ګناه کې سیوا ده چې په هر یو انسان د لسو کسانو نه غلا وکړه. اوس اندازې نه د ښودلي چې څونه پکې سیوا ده دغه اندازه حضور مبارک نه ده بیان کړي. لیکن مونږ او تاسو ته دا معلومه که چې د گاونډي دونه حد او دونه حق رب العالمین په مونږ او تاسو باندې مقرر کړی دی. په حدیث د مسلم او د بخاری شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک تپوس کوي چې د الله رسوله کوم یو ګناه لوی ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جواب ورکړي هغه دا چې الله سره شریک جوړ کی. حال دا چې هغه تاسو پیدا کړی خالق او رازق هغه الله دی او تاسو سره شریک جوړه دا لوی ګناه ده. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک بیا فرمایي عرض کوي دی الله رسوله دا غې نه پس کومه ګناه لوی ده. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جواب ورکو
د دې نه پس لویه ګناه ده چې انسان راولګي او د خپل گاونډي سره زنا وکړي، هغه سره ظلم وکړي، په خپل گاوند کې چې کوم دی راولګي او خپل مسلمان یا کافر سره چې کوم دی ظلم وکړي، ودا پس د شرک نه چې کوم دی لویه ګناه ده چې انسان پکې ور مبتلا شي. یو انصاری صحابي وای چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په خدمت کې حاضرېدو د پاره د کور نه راووتم، چې کله راغم نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره یو سړی ولاړ دی او حضور مبارک هغه ته توجه کړي دا هغه سره خبره اترې کوي. د صحابي وای چې ماوی کې دې شي خبره اتروي دې نږدې ورانغه. دا د صحابه کرامو ادب دی چې په دې حدیث کې بیانېږي. کله چې دوه کسان خبرې کوي نو تعالی نه دی پکار چې ته ورشه او پاغه کې ځان ور داخل دې سیټ ته ودرېدو. ډیر وخت تیر شو، د مبارک وای چې کله ډیر وخت تیر شو ما سره دا یره پیدا شو چې حضور مبارک په ولاړه باندې د سره خبره اترې کوي، د حضور مبارک خو بخپې مبارک استړي شي. وی ډیر وخت پس چې کوم دی حضور مبارک زما خواله راغې نو ماته نه تاسو کو چې قربان دا سړی سوکو تاسو خې ډیر وخت درولي وای تاسو خپې مبارک خو بستړي شي وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک راته او فرمایل تا دا سړی ولیدو؟ وی ما وی او یا رسول الله ډیر خمی ولیدو. دا سوکو؟ وی حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک راته او فرمایل چې دا حضرت جبرئیل علیه السلام مبارک دا راغله او ماته د گاونډیانو حقوق بیانول. دومره حقوق راته بیان کړ چې ما سره یره پیدا شو چې یره چرته دا گاونډي وارث جوړ نشي. څه مطلب دا دی لکه څنګه چې پلار وفات شي یا رور وفات شي دغه مال تا پاتې شي. حضور مبارک فرمای ما سره یره پیدا شو چرته گاونډي د خپل گاونډي په مال کې حصدار جوړ نشي. دومره حقوق راته بیان کړ. دا د رب العالمین د طرف نه د جبرئیل علیه السلام مبارک په ذریعہ باندې راغلی دی او هغه حضور مبارک ته بیان کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به دغه خبر چې کوم د خپل امت لور کړی دی او دغه علم د غیب سره تعلق لري. حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه مبارک وای جزاک الله خیر چې وسړی راغې او په دغه وخت کې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او حضرت جبرئیل علیه السلام مبارک په هغه ځای کې مونږ کو کوم ځای کې چې د جنازې مونږ کیږي یعنی جنازګاه کې. وی چې کله هغه فارغ شو دغه سړی حضور مبارک نه تاسو کو د الله رسول دا سړی سوکو؟ وی حضور مبارک وته فرمایلتا ولیدو او ما ولیدو وی تا خو ډیره غټه نه کی ولیدا دا خو حضرت جبرئیل علیه السلام مبارک راغله او ماته د گاونډیانو په حقوقو باندې وصیت کولو. دون وصیت راته کو چې ما سره دا یره پیدا شو ګمان مې راغی چې ډیر ضرب دا انسان وارث جوړ شي د خپل گاونډي په مال کې به وارث جوړ شي. دونه حقوق راته بیان کړ. دا شوی نه دی لیکن حضور مبارک داسې ګمان وکړ چې ډیر ضرب دا گاونډي د خپل گاونډي په مال کې وارث جوړ شي. په دې حدیث مبارک کې مونږ او تاسو ته د گاونډي حقوق بیانېږي چې څونه حق پتا باندې د خپل گاونډي دی. په بازار کې حدیث ته حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای چې گاونډیان په درې قسمه دي. ړومبه د یو حق والا او دویم او دریم دا د دو او د درو حقوقو والا دی او دا اعلی دی. حضور مبارک فرمای د یو حق والا هغه گاونډي دی چې هغه مشرک وي او ستا ور سره رشتہ داری نه وي، کافر دی لیکن ستا گاونډي دی. حضور مبارک فرمای د دغه مشرک پتا باندې حق شته چې کله دا تاسو سره په گاوند کې اوسېږي. او دویم هغه گاونډي دی چې هغه مسلمان وي او رشتہ دار دی نه وي. نو یو حق د مسلمانۍ او بل حق د گاونډي توپ دا د دوه حقوقو والا. او دریم هغه گاونډي دی چې هم مسلمان دی هم د گاونډي دی او هم د رشتہ دار دی. دا درې واړه حقوقونه چې کوم دی به د دې ځکه دا پکې اعلی دی د ټولو نه. ځکه یو مسلمان بل اړخ ته رشتہ دار د رشتہ داري حقوق او بل اړخ ته چې کوم دی د گاونډي توپ حقوق. نو دومره حقوق حضور مبارک مونږ ته بیان کړی دي چې تاسو به د خپل گاونډي سره صله رحمی کوئ او دا هغه سره به حسن سلوک کې وخت تیروئ. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ما ته دا خبره وکړه چې اے ابا ذر
کله چې ته سالن جوړې کټو پخې نو پاغه کې او بزیات اچوا او د خپل گاونډي پکې خیال ساته. او د مسلم شریف په بل روایت کې داسې الفاظ دي حضرت ابو ذر رضی الله عنه مبارک وای چې ما ته زما خلیل زما دوست محمد رسول الله مبارک دا وصیت کړی دی چې کله هم ته کټو پخې نو پاغه کې د اوبو زیتواله کوا او د خپل گاونډي خیال ساته او غل پکې صبر خور کوا. د حدیث مبارک نه معلومیږي ک گاونډي غریب وي مسکین وي دغه شان محتاج وي نو غل چې کم دې سنا سو ور کول پکار دي سه هدیه غته ور لېګل پکار دي کو نور څه نش کوله تم غریبي نو دومره کوا حضور مبارک در تاغه چل خودلې دي چې پاک کټو پخې پاغه کې اوپس ذات کا ترکاری پکې زیته کا او خپل گاونډي لاغه ترکاری ور واستوا پدې باندې چې کم دی یو د زړه محبت سے واقعيږي او بل د گاونډي زړه په خوشي جګور از یو غریب سړی ما د دوه انوم نه مخبل ځان سپک غني لیکن دغه انسان ماته دومره په اوچت نظر باندې وکتل او مال دا هدیه را واستولا. حضور مبارک فرمای دا ستا باندې د گاونډي حق ته کله کله دا سوشي چې امر یو توي خطاب یو توي لیکن حکم دا هغه عام وي. دلته کې خطاب حضرت ابو ذر رضی الله عنه ته دی لیکن حکم یې مونږه ټولو ته عام دی چې کلم سالن پخوي او چ م پخوا هغه خو بزرب ستا کور والا اخري لیکن په محله کې در سره غریب ده کمزور کستا دغه دومره وس دس نشته دی چې خپل بچوله چې کوم دغه شانته خوشی شي سپوخ کې او غیله راوړي. حضور مبارک فرمای دا پتا باندې حق ته چې د دلا دغه سالن نه صبر خبر واسطه. په حدیث د بخاری او د مسلم شریف کې دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک وای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو. حضور مبارک درې کارته په الله باندې قسم کوي په الله مې د قسم هغه مؤمن نه دی په الله مې د قسم هغه مؤمن نه دی په الله مې د قسم هغه مؤمن نه دی. قیل من یا رسول الله د رسول الله مبارک نه تپوس کیږي د الله رسوله دا څوک دی چې مؤمن نه دی دونه بدبخت انسان بسوک وي چې په ظاهره باندې مسلمان ده ځان ته مسلمان وي او د مؤمن نه دی په د کې سر د سره ایمان نشته. حضور مبارک فرمای هغه څوک چې د هغه د شر نه د هغه گاونډي په امن کې نه هغه خپل گاونډي ته تکلیف رسي. حضور مبارک فرمای سر د سره په دغه انسان کې چې کوم دی ایمان نشته دی ستا ایمان ته خطر ده چې ستا د وجنه تخپل گاونډي له ضرر ورکې کاغه په هر طریقې باندې وي. په حدیث د مسلم شریف کې دی حضور مبارک فرمای لا يدخل الجنه جنت ته داخل نشي من هغه څوک لا يأمن جاره بوائقه چې دغه د شر نه دغه گاونډي په امن کې ني. اوس مونږ او تاسو لوک سوچ کو فکر کو آیا زمونږ نه گاونډي خوشاله دی او که خفه دی مونږه گاونډي ته فائدہ رسو او کنه گاونډي ته نقصان رسو. بالکل سر د سره حضور مبارک فرمای په دغه انسان کې نه ایمان شته دی او نه به جنت ته ور داخل شي. دوه ګران خبرې دي مونږ او تاسو بالکل دا خبره شاته غرزولې دي چې گاونډي بوسي او د گاونډي حقوق بوسي. رب العالمین دې مونږه خالص او مخلص مؤمنان جوړ کړي. په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مسلمانانو خود ته خطاب کوي چې اے د مسلمانانو خودو تاسو کې دی یو گاونډي د بلې گاونډي را لېګلې شوی شی هغه د سپک نه غني اگر کاغه د چیلې دا خپړه ولینی خپړه چې کمی د چیلې دومره معمولی شی وي. حضور مبارک فرمایي چې دام در تر आवाज ته وې دې ته په اوچت نظر باندې ګورئ دې ته په سپک نظر باندې مو ګورئ. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې گاونډیانو له پکار دي چې وبل ته هدیه ورلېږي که غریب وي د خپل وس مطابق او که مالدار وي د خپل وس مطابق. لیکن مالدار له پکار دي چې هغه الله رب العزت مال ورکړي دي نو دغه نه خشه دي الله رب العزت په لار کې خرج کړي. لکه پتیر جمعې مونږه حدیث مبارک بیان کړو قرآن مجید آیات مو ویلو چې تاسو تر هغه پورې نه کوي ته نه رسي ترسو پورې چې تاسو خپل خمال خوښ شوی مال د الله رب العزت په لار کې ور نه کوي او صدقه نه کوي نو تاسو چې کوم دی نه کوي ته نه رسي. او غریب دی دا سوچ نه کوي چیرې دا معمولی شی دا چې زه د تورستم دا به څه حیثیت لري دا سوچ دی نه کوي بلکې دا سوچ دیو چې دا د رب العالمین په نسبت باندې ډیر لوی اجر او ثواب لري چې په شرط د دې چې پاغه کې اخلاص موجود وي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره الله رب العزت فرمایي چې د ذره برابر نیکیو کا هغه به دی ویني
يرهو ویني بده هغه نیکی لرا داغه اجر او ثواب به هم ویني او هغه نیکی به ویني چې ګوره دغه نیکی ما کړی و او رب العالمین اوس داغه جزا چې کوم دی مال راکای د ذره برابر نیکی چې دی وکا رب العالمین به جنت ته داخل کی او د ذره برابر غرور او تکبر چې د پزړه کې موجودو حضور مبارک فرمای هغه انسان جنت ته نشي داخلي دی د چا پزړه کې چې د ذره برابر کبر موجود وي ذره دې طویل شي لکه دیوال کې یا د روشندان کې پدې کې د انور شعاع راشي او هغه شعاع ته نری نری شیزونه الوزي دغه نرو شیزونه ته ذره ویل کېږي علما د تفاسیر یو دغه تفسیر بیان کړی دا او دویم دا وی د ټولو دا وړو کې سور میږي چې کم دا وې دې ته ذره په عربی کې ویل کېږي د دغه برابر نیکی چې دی او که په اخلاص سره الله رب العزت به قبول کی جنت بدل درکې او د دغه برابر کبر چې د پزړه کې موجودو رب العالمین د جنت ته نه داخلي دا د حضور مبارک ارشاد یو زما اوستا خبره وی چې قسم کو پلان کې کافر دا مشرک ته بدعتي دا هغه باندې ناغه بدعتي کیږي نه په مشرک کیږي او یو د حضور مبارک قسم د چکړې د چې نه د مؤمن هغه څوک چې دغه خپل گاونډي په ضرر کې وي او دغه په تکلیف کې وي حضرت ابو هريره رضی الله عنه مبارک وای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا ارشاد فرمایلی دی چې پتا سو کې د هیڅ څوک د خپل گاونډي دغه لرګي یا تیر دا د خپل دیوال باندې چې کیدین او تاسو ممه نه کوي لکه په کلو کې اکثر لدا سی وی یو کس پوغ دیوالو وای ور سره چې کم گاونډین و بس غزان ته دیوالو نه وای یا وسنی یا اون وای چې زده د گاونډي دیوال مشته ده او هغه سبارا پاس هغه باندې جونګړه جوړای یا په دالان جوړي استا په دغه دیوال باندې خپل گاډر کی دي او یا په لرګي کی دي او ته مناګه حضور مبارک فرمایدا سم کو دا د گاونډي پتا باندې حق تا چې ته د لرګي په خپل دیوال باندې کی دي دا حدیث چې کله ابو هريره رضی الله عنه مبارک بیان ک خلق دا سه اوتر غونتی شو چې دا څنګه حدیث مبارک دے بیان کو اوس د گاونډي کوټه به زموږ په دیوالونو جوړي او دالانونه به جوړي ابو هريره رضی الله عنه مبارک وتو فرمایل سو وجدا چې زستاسو د دې حدیث بیانولو نه باوجود تاسو چې کوم د دینه ډډه کوي او د دینه مخړوي وې قسم په الله چې زب تاسو زب دا حدیث تاسو د اوګو ترمنځ درولم یعنی یو مطلب محدثین دا بیانای یو خدا ظاهری سبب دی چې دا ما بیان کو او یو دا چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه مبارک دا فرمایلی دي چې زب د لرګي ستا په دی او کا باندې کېد مو د تبویم چې اوچت شو دا په خپل دیوال باندې کېد دا د گاونډي پتا باندې حق ته مونږ او تاسو خو چې شاته لګ معمولی ټک ټکوشي بس به بار تروتی او جګړه مو شروع کړي نه حضور مبارک فرمای دا سه مکوي بلکې د خپل گاونډي سره په حسن سلوک باندې او چلےګا خو اخلاق ور سره مل او چکم دیغه او چلاوا په حدیث د متفقن علی کی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد دا چې څوک په الله او ورځ اخره باندې ایمان لري د خپل گاونډي سره حسن سلوک کوي داغه خیال دي ساتي او چې څوک په ورځ اخره او الله باندې ایمان لري هغه د خپل ملما اکرام وکي او څوک چې الله او په ورځ اخره باندې ایمان لري هغه د خې خبرې کوي او یاد چپاتي شي دا حدیث ډیر چې کوم دی د غور او د فکر قابل دی زمونږ او تاسو د پاره اول مال او چې کوم دی به تاسو لا انسان لا پکاري چې دا خې خبرې وکي حضور مبارک فرمایي څوک چې د ایمان داوا کوي دا به خې خبرې کوي چې په الله ایمان لري دی به خې خبرې کوي تاسو بار د دکانونو کې لارو کوسو کې ګورئ هر سړی سه پزولیاتو کې اختوي په غیبتو کې او تاویلی ماویلی رنیولی او پاغه کې اخته خپل ټیم پاغه کې ضایع کی حضور مبارک فرمایي ګوره دا ایمان ته خطر ده ایمان د لزایع کوي ایمان بدن صرف شي او تا ته پته نیوي لا اول کې حضور مبارک فرمایي چې پته په الله او ورځ اخره باندې ایمان لري د خپل گاونډي خیال وساته خپل گاونډي سره حسن سلوک او چلاوه ایمان ته د خطر د کاغه سره بدی کې او د خپل ملما اکرام کوا مونږ او تاسو له چې ملمانه راشي دوه ورځې بیا مو ته تندې را چولې زنانه پدې کې ډېرې رستو دي ډېرې بخیلی وي بخل په زنانو کې ډېر زیات وي دوه ورځې د سړی ملمانه راشي بس به دستا هر وخت ملمانه را خوشي او ورځ مستانه په کلار باندې نشته دي حضرت علی رضی الله عنه مبارک په باره کې راضي احیاء الدین دا روایت را نقل کړي چې حضرت علی رضی الله عنه مبارک جړیدو چاته نه د جړا تاسو کو قربان ولې جاړي وی حضرت علی رضی الله عنه مبارک وتو فرمایل
ورځې وشوې چې زما کور ته مېلمه نه دی راغلی. په دې باندې یارېږم چېرته الله رب العزت زما د سپکاوي سبب جوړ کړی مېلمه چې نه راځي صحابه کرامو سره یره پیدا کېږي چېرته الله رب العزت مونږ سپک نه کي او زمونږ او ستاسو کور ته چې مېلمه راځي نو مونږ پورې تنګېږو. په دې به انشاءالله ورځ بیان کومه چې مېلمه راتلو سره څومره برکات راځي او څومره بیمارین او آفتونه چې کوم دی هغه د کوره نه وځي. نو مېلمه باندې مه دغه کېږئ، دا څه ورته یئ زړه تنګوئ مه په مېلمه باندې چې راشي نو په ښو اخلاقو د هغه اکرام کوئ او د هغه عزت کوئ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک وای چې ما عرض کو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې قربان زما دوه گاونډین دي، په دې کې زه کوم یو له هدیه ورکم. ګوره دا هدیه د صحابه کرامو یو عادت او یو رواج په هغه وخت کې حضور مبارک هم وصیت کو او صحابه کرامو په سمدستی عمل کو. د مبارک وای چې کوم یو ته چې کوم دی زه هدیه ورکم. حضور مبارک وته فرمایل کوم یو وګوره چې د کوم دروازه ستا ته لنډه هغه ته چې کوم دی ته هدیه ورک. د حدیث مبارک کې ترتیب ښودلی شوی که چېرته انسان تمامو ګاونډیانو له هدیه نشي ورکولی، درې څلورو کره هدیه نشي ورلیږلی، نو کم از کم دومره دیو کې چې کم ور سره نږدې وي هغه کره دی چې کوم دی خپله هدیه ور واستئ. حضور مبارک فرمایي ورستوئ. ځکه عایشې مبارک ته وفرمیل چې وستې نشته نو بیا ما استوه کنه، داسې ورته نه وایي، نه چې کوم یو تا ته نږدې دی هغه کره چې کوم دی هدیه ور واستوه. په یو حدیث مبارک کې راځي چې د ګاونډي حد تر څلوېښتو کورونو پورې ده. څلوېښت کورونه د انسان کور دی، دی نه اخوا دېخوا کورونه وشماره تر کومې پورې چې څلوېښت کورونه برابرېږي تر هغې پورې چې کوم دی ستا د ګاونډي حد دی او په تا باندې حق دی د هغې کس. علامه منذر رحمت الله علیه دا روایت راوړی وی د حضور مبارک په خدمت کې یو صحابي حاضر شو او عرض وکړه د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه ما ته د ګاونډي نه تکلیف دی او هغه ګاونډي چې ما سره نږدې دی ما ته ضرر راکوي. وی حضور مبارک حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق او علی رضی الله عنهم مبارک هغه ته فرمایل چې لاړ شه او دغه سړی ما ته راولئ. وی هغه جمعات ته حاضر شو او دغه د کور دروازې سره ودرېدل او اوچت آواز سره اعلان وکړ چې ای خلکو خبردار دا خبره واورئ تر څلوېښتو کورونو پورې د ګاونډي حد دی. څلوېښتو پاتې ادا چې ته سره دروازه په دروازه دیوال په دیوال د ور سره کور دا او ته هغه ته تکلیف ورکې، دا چرته کیدی شي. څلوېښتو کورونو پورې ته هغه ته تکلیف نشي ورکولی، هغه سره به حسن سلوک اختیارې. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما مبارک وای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایل د الله په نسبت باندې په ملګرو کې بهترین ملګری هغه دی چې هغه د خپل مرګري د پاره خوي. دلته ملګری عام دی، کاغه د سفر وی او کاغه تاسو سره په کلی کې په وطن کې اوسېږي، لیکن هغه ملګری د الله په نسبت باندې غوړه دی چې تا ته په نیکو باندې دعوت درکوي او د بدونه د منع کوي، واز او نصیحت درته کوي. مونږ او تاسو ملګرتیا اکثر هغه خلکو سره وي چې هغه غافل وي د الله رب العزت د دین نه غافل وي او د نیکانو صالحانو خلکو نه لری لری تختو. نه حضور مبارک فرمای د نیکانو خلکو سره واسطه جوړه کوي. هغه ملګری ځان له جوړ کا چې هغه نیک وي نو تبم نیک شي او چې نیک شنو الله رب العزت به درته به په دغه نیکی باندې جنت دیر کی. او د گاونډیانو په باره کې حضور مبارک او فرمایل په گاونډیانو کې بهترین گاونډي د الله په نسبانه هغه دی چې هغه د خپل گاونډي د پاره خوي، خپل گاونډي سره حسن سلوک کوي، داغه سره هر ویه اختیاري. حضور مبارک فرمای دغه گاونډي د الله په نسبت باندې ډیر غوړه دی. رب العالمین دې مونږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. رب العالمین دې مونږ ټول خالص او مخلص مؤمنان مسلمانان جوړ کی. څکه مې به شی په کې زمانہ شوی رب العالمین دې ما ته معافیو کی. بیماران د اهل اسلام ته دعا وکړي چې رب العالمین ورته شفای کامله عاجله نصیب او فرمای. یا رب اسلام غالب کی، کفر او کفری طاقتونه مغلوب کی. مجاهدین د اسلام رب چې په هر مقام ته سربالا او سربلند کی. مجاهدین د اسلام رب ته شاګان مضبوطی کی. رب که زمونږ په دعا باندې کیږي ته په توت بعد هم لګولې کی. الله زمونږ د आवाज او نصیحت په خپل درگاه کې قبول او منظور کی او خاص تا د رضا د پاره وګرځولې کی. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.